سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. افغان ابدالیانو په درې اړخیزه سیریز کې نن د عمان لوبډلې پر وړاندې په دویمه شل اوریزه لوبه کې ډیره زبردسته بهترینه توپوهنه ترسره کړله. افغان ابدالیانو نن د عمان الف لوبډلې پر وړاندې ډیره زبردسته بهترینه لوبه ترسره کړله چې د دغه لوبې ټاس افغان ابدالیانو وګټي. په خپله د توپونې پریکړه وکړله. د درو لوبغاړو په اسپزېدو سره یې 211 منډې جوړې کړلې چې د عمان الف لوبډلې ته د 212 منډو ستر هدف کېښود. د افغان ابدالیانو کریم جنت، درویش رسولي دواړو ډیره زبردسته بهترینه توپونه ترسره کړله چې درویش رسولي په 50 توپونو باندې چټکې 109 منډې جوړې کړلې. داسې کریم جنت بیا په 29 توپونو باندې چټکې 14 سوځېدلې منډې جوړې کړلې. د 212 منډو هدف په تعقیب کې د عمان لوبډله اوس مهال توپونه کوي چې خپل درې لوبغاړي د لاسه ورکړي دي. 16 منډې لري او 10 اورونه هم پای ته رسېدلي دي. که وګورو افغان لوبډلې برلاسې ښکاره کېږي. تېره ورځ د هانګ کانګ لوبډلې ته ماته ورکړه چې دغه لوبه وګټي نو افغانستان به د درې اړخیزه سیریز کې مخکې والی پیدا کړي.